دا په خوست مسرور کرکټ لوبغالي کې د بیا رغونې هغه چارې دي چې نږدې شپږ میاشتې د مخه پیل شوې وې. مسؤلین وایي اوس یې چارې تر 50 سلنه بشپړې شوې دي. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړ نظارت ترسره کیږي او د انجینرۍ ټول نورمونه پکې تطبیق شوي دي. ان شاء الله درې میاشتې کې دا ساعته رسیږي او تماشا ان شاء الله بیا بخیر کیږي او په پام کې هغه نیول شوی دي کنه د سیوري مې جوړیږي او کورسې مې کې خکېږي او دا د خر نظارت لاندې روان دي به سره ورځ کورم چکیږي هر شي چکیږي کنه اوس به حل هغه جوړیږي موږ خو دوا سټنډ وو اوس تقریبا 4 چپیره دی ګراوند نور سټنډونه هم جوړیږي او د سره تماشای او ان شاء الله زیږي سم تماشای زیږي د رحمت ولی مسرور ملي کرکټ لوبغالي چارج دي ان شاء الله په بشپړ توګه په پوره کیفیت سره په مخ روان دي او د ان شاء الله د انجینرۍ کوم نورمونه چې دي ټول په نظر کې نیول شوي دي او انجینران ترې همیشه نظارت کوي خپل نظارت لري دوی ترې او ان شاء الله موږ په خپل اخلاص سره ټول چارې په ښه کیفیت په مخ بیایو او کوشش کوو دا کوم وخت چې موږ ته راکړل شوی دی چې په هغه وخت کې پوره وخت کې موږ دغه چارې تکمیل کړو. خوست یو له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې له ورزش سره زیاته مینه لري. یو شمېر د لوبې مینوال بیا د میدان د بیا رغونې چارو ته خوښي څرګندوي. نو دا به ډېره خاصه چې د مثال د نندارچیانو لپاره دا سهولت رامنځته شي ځکه اوس مهال یا له دې نه پخوا دا سهولت نشته. مثال نندارچیان به په ځمکه کېناستل یا به یې رشه کشه جوړول همداسې به ولاړو. دوی چې دي خوستوال چې دي زیاتره د کرکټ مینوال دي همدا شال د فوټبال مینوال دي والیبال خو زیاتره دوی چې دي د کرکټ مینوال دي. په لوبغاله کې ډېر خوند وکړو چې اوس لوبغاله ډېر پراخ کړلو او سیوري ورته جوړ شولو او تماشې ځای جوړ شولو. د خوست کرکټ مینوال زیات دي او نور اسانتیاوې داسې نور رامنځته شي او مینوال به ډېر خوښ او خوشحاله وي. یاره دا ګراوند خو پیل حل د اخیستلو دپاره ډېر وړوکی دی خو دا چوکۍ چې پیرا ګراوند باندې بدل شي ډېر خوند به وکړي. مینوال زیات وي هېڅ چې چوکۍ څومره زیاتې شي دومره خوند به وکړي. یاد دی چې د خوست مسرور کرکټ لوبغالي کې د بیا رغونو په چارو کې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د پاتو چارو بشپړېدل باید 3 نورې میاشتې په برق ونیسي.